له پاکستان سره مثبت اړیکې غواړو. اړیکو کې خړوالی کمزورتیا د موږ له طرفه نه ده راغلی. پاکستان په کور دننه ډېر زیات مشکلات لري. یوازې همدا یوه د ټي ټي پي موضوع نه ده، هلته سیاسي موضوعات هم شته، اقتصادي موضوعات هم شته. نو په ټولو برخو کې د دوی ستونزې شته. ولې تر کومه حده چې له افغانستان سره اړه لري موږ سیاسي اړیکو ته هم ورسره حاضر. دوستانو پر سکرین باندې له تاسو سره یوه ویډیو شریکه کوم چې ډېره مهمه ده، کتل یې ډېر ضروري ده. له هغه خلکو سره چې په ذهن کې دا سوالات راګرځي چې طالبانو پاکستان ته 2000 نجونې د تعلیم لپاره لیږلې، یا د ټرمپ او د طالبانو پر روان وخت کې به اړیکې څنګه وي، د دې ملګرتیا به څنګه وي. دغسې نورو موضوعاتو باندې د امیر خان متقي له بي بي سي سره نوې مرکه له تاسو سره شریکه کوم چې ستاسو په ذهن کې کم سوالات دي، انشاءالله د هغو ټولو جوابونه به په دې کې وسي. راځئ تر هر څه له مخه دا مرکه وګورو. کومه حده چې د امریکا سره د موږ د اړیکو خبره ده، نو دې کې خو شک نشته چې تېر 20 کاله جنګ و، افغانستان اشغال شوی و. له هغه بعد چې کله په دوحه کې مذاکرات وشو، هغه مذاکرات هم د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې و، بیا یو توافق ته ورسېدلو. په هغه توافقنامه کې په ډېر وضاحت سره لیکل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات به له دې نه وروسته د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. بالکل حق هم نه لري. او دواړه هیوادونه به یو له بل سره مثبتې اړیکې ساتي غواړي. موږ هم هغو تعهداتو ته په ژمنتیا او خپلو ملي منافعو ته په کتو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې له امریکا سره ابرومندانه اړیکې غواړو، عزتمندانه اړیکې غواړو. این توقعات هم دومره لوړ هم نه دي چې ډېر حساب ورباندې وشي، ولې منفي ذهنیت هم نه لرو. زموږ سیاست یو متوازن سیاست ده، لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره مثبتې اړیکې دي، سیاسي اقتصادي، همداسې د غربي هیوادونو جمع امریکا سره هم غواړو. موږ وکتل چې دا نوې اداره راغلې ده، د بهرنیو چارو وزیر خبرې وکړې چې دلته به امریکایان بندیان دي، یرغمل دي د هغې په وینا، او داسې اشارې ورکول چې دوی به نور بندیزونه هم لګوي، حتی انعامونه به لګوي. یعنې په دغه حالت کې فکر کوئ چې ستاسې تعامل شونی دی؟ طالب مشرانو چې کوم انعامونه زه فکر کوم په داسې وخت کې چې یا کله انتخابات کې یا کله څوک قدرت ته نه وي ورسېږي، ځینې خبرې د خپل داخلي مصرف دپاره هم کوي. تر کومه حده پورې چې د دوی د بندیانو خبره وه، نو تاسې ولیدل چې په یو ډېر ښه مفاهمه سره د ښو مذاکراتو په نتیجه کې څه وخت مخکې د دوی 2 تنه بندیان آزاد سو، د موږ هم 1 تن مجاهد ورور را خلاص شو. که داسې بله ستونزه یا هم د مذاکرې او د مفاهمې له لارې حل کېدلی شي، او امید لرو چې په آینده کې هم که داسې څه خبره مخته راځي هغه په ښه ډول سره حل شي. موږ وکتل چې دوی دا خبرې وکړلې چې افغانستان سره کېدای شي خپل کومکونه وځنډوي. تاثیر یې دلته په افغانستان کې مخامخ محسوس دی. ډالرو نرخ ټوله دنیا ته معلوم ده چې تقریبا 10 سلنه پکې توپیر راغی. یعنې د هغوی دا څرګندونې ستاسې د حکومت لپاره دلته د ولس لپاره بې تاثیره نه دي؟ دا خو طبیعي خبره ده. امریکا خو د نړۍ یو لوی هیواد ده، په دې کې شک نشته. ولې کله چې په 20 د جنوري باندې په امریکا کې تغییر راغی، نو د دې اثرات یوازې په افغانستان پورې محدود نه وو. تاسې ډېرو هیوادو پورې کرنسۍ لوېدل په کاناډا کې هم وینئ، د دنیا په ځینو نورو هیوادو کې هم وینئ، همداسې به په افغانستان هم اثر یې. خو دا زه فکر کوم یو تبلیغاتي څپه ده، او دا د افغانۍ ثبات تاسې ولیدل چې له پرونه راسې بیرته وضعیت ښه کېدو خواته روان ده. نو داسې کله کله څپڅپان د حالت په ځینو هیوادو کې راځي، خو ډېره ښه دا ده چې موږ د دې د مخنیوي دپاره تدابیر لرو. د افغانستان بانک ډېر ښه پلانونه لري، په خپلو ذخایرو کې کافي ډالر لري، نو انشاءالله دغه وضعیت کنټرولېدای شي. تاسې ویل چې تاسې خپل تدابیر لرئ، خو دغه مرستې چې کمې شوي دي، موږ د مؤسساتو سره خبرې کوو، هغې په همدا تېره اونۍ کې زرګونه کسان خپل بیکاره کړي دي. یعنې راته ویلی چې دغه تدابیر څه دي؟ تاسې څه کوئ چې په دې برخه کې دغه د افغانۍ ارزښت نور هم له لاسه ورنکړي، او څنګه چې ستاسې راتګ سره ښه شوی و او دغه دوام وکړي؟ ګوري دومره لوی لوی هیوادونه لکه افغانستان چې 40 میلیونه شاوخوا نفوس لري، دا په خیرات نشي چلېدای، نه په خیرات باندې په پښو درېدای شي. که چېرته دا کار ممکن وای، نو په تېره 20 کاله د اشغال په دوره کې په میلیاردونو ډالر راغلو، خو بیا هم په افغانستان کې نه کومه پرمختللې فابریکه جوړه سوه، نه کومه ښه شفاخانه جوړه سوه، نه کوم بل پرمختیایي داسې کار وسو چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شي.
د موږ په راتګ سره موږ لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې په اول کال باندې افغاني ولاړه د ډالر په مقابل کې حتی 130 ته ورسېده بالاخره راغله چې اوس دغه د 80 او 80 تر مابین چلیږي زه فکر کوم دا ثبات ښه ثبات د دې سره په څنګ کې موږ غواړو چې په داخل کې بوختیاوي پیدا شي مثلا موږ په راتګ سره حدود 15-1400 نوې کارخانې تاسیس او جوړې شوې دا یو ښه بوختیا ده د موږ په راتګ سره په لویو لارو باندې کار شروع شو لکه سالنګ کابل کندهار سړک ټول جوړ شو تقریبا 1500 کیلومتره سړک او پلچکونه او پلونه د دې لپاره چې تجارت اسانه شي تګ راتګ اسانه شي هیوادوالو ته هغه اجناس په ښه نرخ باندې ورسیږي د دې نه علاوه کوشش دا کړی د خپل صادرات زیات کړو چې الحمدلله په دې کې هم کامیابه شوي نو په دغو ټولو برخو کې به خپل کوشش کوو تر څو په افغانستان کې دیني بوختیا زیاته شي او افغانستان د ترانزیت او د اتصال او د اقتصاد په مرکز باندې بدل شي او دغه مشکلات د ابد لپاره حل شي دا ښه خبره ده څوک چې موږ سره مرسته کوي له افغانانو سره مرسته کړي دي هغه مننه کوو خو ولې هیلم دا ده او پالیسیم دا ده چې بشري مرستې انکشافي مرستو ته بدلې شي پرمختیایي مرستو ته بدلې شي چې دوامداره د ولس په ګټه او خیر تمام شي خو ځینې ستاسې منتقدین د دغه مرستو د کمی علت ستاسې ځینې تګلارې بولي د مېرمنو په تړاو باندې د نجونو په تړاو باندې فکر کوئ چې دا بې تاثیره دي ګوره دلته ډېر عوامل موجود دي کیدای شي یو عامل همدغه وي ولې تاسو وینئ چې په دنیا کې په ډېرو برخو کې که په سودان ده که فلسطین ده غزه ده لبنان ده اوکراین ده د دنیا په ډېرو برخو کې ګورئ کډوال هم ډېر سوي دي جنگ زیات شوی ده داخلي کډوال مسکنت فقر زیات شوی ده باندې وطنکي یا وتلي کډوال همداسې په ټوله دنیا کې د بشري مرستو اړتیا زیاته شوې ده دا خپل نړیوال بشري مرستو سازمانونو موږ ته دا وایي چې اوس هم د افغانستان کیفیت چې نسبت نورې نړۍ ته وګورې ډېر ښه ده اوس کله چې یو بلې موضوع ته ستاسې د وزارت یو لویه دنده بهرنیانو سره تعامل دی 40 جمع هیوادو کې تاسې استازولۍ لرئ د آی سی سی د نړیوالې جنایي محکمې دا وروستی اعلان چې راغی دا به ستاسې په تعامل باندې دوی وایي چې کیدای شي ځینې نورو کسان نومونه هم اعلان کړي دا ستاسې تعامل به د کومو هیوادونو سره چې لرئ په دې باندې به اغېز نه کوي دې برخه کې اندېښمن ناست دی دغسې اقدامات تر ډېره حده پورې سړی پوهېږي چې دا هڅونه ده په دې کې سیاسي لاسونه هم دخیل دي سیاسي فشارونه او دا یو غیر عادلانه یو غیر منصفانه اقدام داسې دی کوي په افغانستان کې 20 کاله جنګ د ورځې به له 200 تر 400 انسانان په شهادت رسېدل زخمیانېدل به بالکل دا حالت چا باندې هم داسې کوم فیصله ونه سوه په یوه شپه کې به 100-200 چاپې وهل کېدې دلته د قدرت جزیرې موجودې وي دلته شخصي زندانونه موجود وو دلته په هر کلي هر ولسوالۍ کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېدل خو داسې هغه اشغالګر او د هغو ملاتړي هغو ته څه نه ویل کېږي او برعکس په داسې نظام باندې د ټولو ناخوالو ته د پای ټکی ایښی ده د هغو په مقابل کې داسې تصمیم نیول کېږي نو دا یو غیر عادلانه یو غیر منصفانه پرېکړه ده فکر نه کوئ چې ستاسې حکومت به دې سره نور هم یوازې شي یوازې به ځکه نه سي چې موږ الحمدلله چې له کومو هیوادونو سره تعامل لرو د هغو په تعامل باندې کوم تاثیر نه ده کړی نه کوي نن سبا په دنیا کې سیاسي ګټې مهمې دي خلکو ته اقتصادي مهمې دي په هغو ټولو برخو کې موږ ښه روان یو سیمه ییزو معارکو ته چې راشو ستاسې په دې وروستیو کې ایران او هندوستان سره اړیکې په ظاهره په ښه طرف روان دي خو پاکستان سره ښکته پورته شولې کاول د ایران په مسلې تم شو د همدا اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر دلته راغلی و که د افغان ولس ته وایي ایران څه غواړي له افغانستان نه د سوریې او د ټولو مسایلو ته په کتو سره داسې فکر کېږي چې ایران اوس هڅه کوي چې دې خوا ملګري متحدین ډېر ولري ایران د افغانستان نه څه غواړي او تاسې ته څه غواړئ ګوره له ایران سره موږ په میلیاردونو روپۍ په میلیاردونو افغانۍ راکړه ورکړه لرو تجارت لرو کاروبار لري د ایران له لارې ترانزیټ لرو نو له ایران سره موږ په ډېرو مسایلو کې نږدې یو ګاونډیان یو دخیل یو امنیتي مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل په دې ټولو باندې بحث کیږي د بهرنیو چارو وزیر چې دلته راغلی و هم د مهاجرینو په موضوع تفصیلي خبرې وشوې زموږ غوښتنه دا وه چې
هغوی سره هلته نور هم حوصله وسي او لکه 40 کاله چې دوی مهمان نوازي کړې ده همداسې په حوصله باندې دوام ورکړي او که افغانستان ته راځي طبعا په 40 کاله کې تللي خلک په 1 کال بیرته نسي راتلی هلته یو روزګار او زندګي برابره کړې ده نو په دې متعلق خبرې وسوي د تجارت د زیاتوالي او پراخوالي په برخه کې خبرې وسوي خصوصا د چابهار بندر له لارې د افغانستان د مالونو ترانزیت ته چې هم هندوستان ته تللی سي هم همدغو ایران نه نورو لارو نه اماراتو ته او عربي هیوادونو ته تللی سي په دې باندې هم تفصیلي خبرې وسوي او بل په سیمه کې طبعا که امنیتي ګواښونه وي نو موږ باید له دوی سره مرسته وکړو او دوی له موږ سره مرسته وکړي د همدغه تعامل دپاره دا راشه درشه ده او دا یو مثبت تعامل ده دا د بل چا په ضد نه ده چابهار تاسې یاد که چابهار کې تماما د هندوستان ونډه شته دی تاسې په دوبۍ کې وکتل دا ستاسې د حکومت د راتګ نه وروسته لومبی ځل چې دومره لوړې کچې د هند سره اړیکې نیول کیږي په دې کې څه پرمختګ نور شوی دی څه تمه لرئ او دا به ستاسې او د افغانانو په څومره په ګټه تمام شي سیمه ییزو ناندریو او سیالیو ته په کتو سره موږ له لوی سره چې کوم سیاست بهرنی سیاست دا یو متوازن سیاست متوازن سیاست په دې معنی چې له ټولو سره مثبت اړیکې غواړو متوازن سیاست په دې معنی چې افغانستان د سیمې د هیوادونو یا د لویو قوتونو د منفي رقابتونو ډګر نسي بلکې مثبتې سیالۍ وي اقتصادي سیالۍ وي سیاسي میدان کې رامخته سي نو په دې سلسله کې موږ له هندوستان سره هم روابط لرو د دوی سفارت دلې فعال ده د موږ ډیپلوماتان هلته تللي دي او ډېر ښه تجارت سره لرو هم د واګا بندر له لارې او هم د چابهار له لارې همدارنګه راشه درشه په باره کې خبرې وسوي چې افغانانو ته د ویزو سهولت راسي هغه که د تداوی په برخه کې که د تجارت په برخه کې که د تحصیل په برخه کې نو دا ټول هغه امور دي چې موږ یو بل ته نږدې کوي او په مجموع کې که درته ووایم چې تاسو ګورئ لکه همدغه مثالونه چې مخکې تا وویل دا په دې دلالت کوي چې د دنیا تعامل له موږ سره زیاتېږي او هغه په څه شي زیاتېږي چې اطمینان یې زیاتېږي پوهېږي چې د افغانستان موجوده حکومت چې کوم سیاست غوره کړی ده دا متوازن سیاست ده د چا په ضرر نه ده او پوهېږي چې افغانستان نور امن شو او نور له تکلیفو له جګړو له مشکلاتو خلاص شو څه فکر کوئ دا د ویزو خبره تاسې وکړه زه په هندوستان کې وم افغانانو سره چې کتل لوی مشکل و د افغانانو په ځانګړې توګه د ویزو په برخه کې یعنې په دې لنډ نږدې راتلونکي کې تمه کوئ چې څه پرمختګ به وشي په متحده عرب اماراتو کې چې د هندي هیئت سره کوم مجلس درلود نو هغوی وعده وکړه چې په دې برخه کې به سهولت رامنځته دا ټولې سیمې سره یو بل سره تړلي دي هندوستان پاکستان افغانستان کله چې د برمل پیښه وشوله ستاسې دریځ هم راغلی او په هغې تړاو باندې د حکومت او د ولس هم ستاینه کړې وه دغه ډول حالت کې چې افغانستان په د اسیا زړه ګڼل کیږي داسې اندېښنه نه لرئ چې ستاسې اړیکې به د یو د بل د اړیکو سره اغېزمن کیږي نه یعنې داسې طبعا هر هېواد به غواړي چې تاسې سره اړیکې ولري په دې برخه کې ستاسې تګلاره څه ده څه فکر کوئ چې دا په متوازن ډول به وکولی شي چې پرمخ لاړ شي په دې برخه نو تیرو تجربو ته په کتو سره خو موږ همدا سیاست غوره کړی دی چې د یو په خلاف له بل سره ملګرتیا نه کوو د یو په دښمني کې د بل سره ملاتړ نه کوو یا په بل عبارت د یو له بل سره جنګ او مخالفت نه کوو د موږ شپږ ګاونډي هیوادونه دي هغه که چین ده که تاجکستان ده که ازبکستان ده که ترکمنستان ده که ایران ده له دې ټولو سره ډېرې مثبتې اړیکې دي نو له پاکستان سره هم مثبتې اړیکې غواړو اړیکو کې خړوالی کمزورتیا د موږ له طرفه نه ده راغلې پاکستان په کور دننه ډېر زیات مشکلات لري یوازې همدا یوه د ټي ټي پي موضوع نه ده هلته سیاسي موضوعات هم شته اقتصادي موضوعات هم شته نو په ټولو برخو کې د دوی ستونزې شته ولې تر کومه حده چې له افغانستان سره اړه لري موږ سیاسي اړیکو ته هم ورسره حاضر یو د ترانزیت په برخه کې هم همکارۍ ته حاضر یو او کامونیتي موضوعات هم مذاکرات او خبرې او ناستو ولاړ ورسره لرو امید لرو چې بالاخره دغه ستونزه هم حل سي او امید لرو چې د دې حکومت هم بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې دا مسایل د خبرو د مفاهمې او د مذاکرې له لارې حل کېدای متقي صاحب د برمل د پیښې وروسته ستاسې او د پاکستان اړیکې څنګه دي موږ وکتل د تېرو شلو کلونو داسې ویل کېدل چې طالبان پاکستان ته ډېر نږدې دي اوس چې حکومت راغلی د اړیکې خرې پرې شوي اوس دغه اوس کچه څنګه ګورئ موږ که هر څومره هر چا ته نږدې یو خو د هېچا هم نه یو
پالیسي مستقله ده، سیاست مستقل ده او له ټولو سره مثبت اړیکې غواړو. اوس هم د موږ سفارت هلته فعالیت لري، کنسلګري هم فعالیت لري، د دې سفارت او کنسلګري دلته فعالیت لري، روابط هم سره شته. کیدای شي په راتلونکي کې بیرته راشه درشه شروع شي او ځینو مسایلو ته د خبرو له لارې حل پیدا شي. امیدواري شته دی؟ یعنی امیدواري ځکه شته چې کوم اقدامات چې پاکستان وکړو یا د افغانستان په خاوره باندې بمبار وکړو، دا خو مسله نه حل کوي، دا خو یوه سهوه وکړه، یوه غلطي یې وکړه، یوه اشتباه یې وکړه. زه فکر نه کوم چې حکومتونه د خپل اشتباه بار بار تکرار کړي، اخر به یو حل ته سر رسي. دوستانو د امیر خان متقي صاحب یو خوندوره مرکه له تاسو سره شریکه کوي. یقیني طالبان اوس هغه سیاست غوره کړی ده چې له افغانستان سره مثلا د طالبانو له حکومت سره اوس هر هیواد دا غواړي چې خپلې اړیکې سمې کړي. ولې؟ ځکه چې هغو ته دا معلومه ده چې طالبان چې دي هغه چې دي مثلا کله ما سره کله بل هیواد سره کله هر یو سره اړیکې برابروي، خو هغه داسې کوي چې مثلا په هغه کې بیا داسې دی نه کوي چې د بل هیواد په د ما په خلاف باندې بل هیواد راپورته کوي. یعنې د هر ملک له هر هیواد سره اړیکې چې دی برابروي، که اقتصاد تجارت چې هر څه وي دا داسې کوي چې په هغه کې چل فریب دوکه هېڅ هم نه وي، یعنې د فصحي معنا سره یې کوي. او لکه امیر خان متقي تاسو ته وویل مثلا له هر هیواد سره موږ اړیکې برابرول غواړو، خو چې هغه داسې وي چې د افغانستان پکې ګټه وي، چې د افغانستان په نقصان وي. له هیڅ نه ګاونډي سره نه له نورو هیوادونو سره موږ خپلې اړیکې برابرول غواړو، او نه له هغه هیواد سره چې بل هیواد ته موږ ته مثلا یو هیواد دی چې له موږ سره راشه درشه اړیکې جوړول غواړي، خو په دې معنا باندې چې دی به دا په موږ باندې بل هیواد ته نقصان رسوي، دې ته موږ نه یو تیار. یعنې لکه ذبیح الله مجاهد بار بار باندې چې خپله خاوره د بل په خلاف باندې هېڅکله نه استعمالوو، نه داسې کېدلی شي. او بله خبره مثلا لکه نړیوالې محکمې چې څنګه فیصله کړې غیر عادلانه فیصله ده، بېشکه چې مثلا پر داسې یو هیواد پر مشرانو باندې چې داسې فیصلې ږدي، داسې مثلا یا به د دوی پر نیولو سره یا د دوی په مړ کولو سره مثلا دا به تر اسامه بن لادن زیات مثلا هغه ډالر هغه دغه دوی اعلانوي لکه پر اسامه بن لادن چې ایښي وو، یا مثلا د نیولو د کم امر کړی دی، یقینا دا غیر عادلانه فیصله ده. د انډیا د هندوستان پر یو نیوز باندې تاسو وګورئ، هغه خپله د ټرمپ پر دغو خبرو باندې تبصره وړاندې کوي. هغه دا وایي چې ټرمپ چې کمې خبرې کړې مثلا یا نړیوالې محکمې چې کمې خبرې کړې، معلومه ده چې هغه د ټرمپ په لاس ده، د امریکې په لاس ده، چې کمې خبرې کړې دا خبرې سل په سله کې نه شي ثابتېدلی. ولې؟ ځکه چې هغه دا وایي چې طالبان چې ده اوس یو سوچ ده، مثلا یو داسې سوچ ده چې هغه د افغانستان څخه بهر په هیڅ هیواد کې داسې فعالیت نه لري چې نورو هیوادونو ته خطر جوړ شي، او نه په خپل هیواد کې داسې فعالیت لري چې نورو هیوادونو ته د خطر جوړ شي. بیا که چیرې دی دغه کارونه کوي مثلا نړیواله محکمه یا ټرمپ دا سیاسي فشارونه دي، که چیرې دی بیا هم په دې کې سرته ورسي کامیابه شي مثلا یا یې ونیسي یا یې مړ کړي، د هغه پر سر جایزه یې ښي وي، دا داسې نشي کېدلی. ولې؟ ځکه چې دی یو ولي د هغه پر ځای بل پورته کېږي، دی یو ولي د هغه پر ځای باندې بل راځي، تر څو پورې به دی د هغه په خوله باندې د هندوستان د رسنیو په خوله باندې تر څو پورې به دی داسې افغانان وزني، او تر څو پورې به دی د هغو پر سر باندې جایزه ږدي. نو هغه دا وایي چې دی په خپل مقصد کې منزل ته په خپل مقصد کې د خپل منزل ته نشي رسیدلی او ناکامیابه کېدلی شي. نو دا یو سیاسي فشار ده چې پر افغانستان باندې راولي. او دغسې د ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو خپله واورېدلې چې هېڅکله دا رنګه فرمایشاتو ته موږ نه یو حاضر او نه داسې خلکو فرمایشات مرو، او نه امریکا ته دا اجازه ورکوو چې د افغانستان په سیاسي یا په اقتصادي یا په بهرني په هر څه کې چې په هغو کې دی مداخلت وکړي، دې ته موږ کله هېڅکله اجازت نه ورکوو.